د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه درنو زده کوونکو سلام په خیر راغلی. خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونو ته په منظمه توګه ورسیږئ. آیا ستاسو په یاد دی موږ په تېر لوست کې څه شی ولوستم؟ موږ په تېر لوست کې د بحراني زاویې په هکله موږ خبرې وکړې. موږ وویلې چې بحراني زاویه څه ته وایي. بحراني زاویه موږ وویل که چیرې یو وړانګه راځي په یو محیط کې لګیږي او کله چې دا انکسار کوي او دغه منکسره وړانګې د نارمل سره 90 درجې زاویه جوړوي، نو موږ دې ته څه شی وایو؟ حدي زاویه او یا هم بحراني زاویه. دا خو زموږ تېر لوست موضوعات وو. که چیرې بیا هم تاسو کومه ستونزه درلود او یا هم کومه پوښتنه مو درلود، کولی شئ په کومنټونو کې له ما څخه پوښتنه وکړئ. زه به ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایم. نو اوس راځو خپل نوی لوست پیلوو. زموږ نوی لوست د کلي انعکاس په هکله ده. دا چې کلي انعکاس څه شی دی او څه ډول منځته راځي، او همدارنګه زموږ د لوست دویمه برخه هغه د سراب په هکله ده چې سراب څه شی دی او دا څه ډول منځته راځي او دلیل څه شی دی چې سراب منځته راځي. نو دغه موضوعات به موږ خپل د نن ورځ په لوست کې ولولو. نو زده کوونکو راځي چې خپل لوست پیل کړو تر څو دغه موضوعاتو باندې وپوهیږو. کلي انعکاس څه شی دی؟ لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې ولوسته چې بحراني زاویه څه ته وایي. موږ وویلې کله چې یو وړانګه راځي په یو محیط کې لګیږي او منکسره وړانګې د 90 درجو په اندازه راځي، نو موږ دې ته بحراني زاویه وایو. همدارنګه د تېر لوست په پای کې تاسو نه یو پوښتنه شوې وه، هغه دا وه چې ویلي وو که چیرې همدغه وړانګه یا همدغه منکسره وړانګه زاویه د نارمل څخه له 90 درجې څخه هم زیات شي، نو په دې وخت کې موږ دې زاویې ته څه شی ویلی شو؟ زده کوونکو ما تاسو ته ویل چې دا سوال ځواب زموږ راتلونکی درس ده چې هغه څه شی دی؟ کلي انعکاس. کلي انعکاس کې موږ ته دا وایي که چیرې یو وړانګه راځي په یو محیط کې لګیږي او بیرته هغه انکسار کوي یا ځي. یعنې محیط به په څه ډول محیط به په دې ډول چې وړانګه په غلیظ محیط کې لګیږي او رقیق محیط ته ځي، یعنې د غلیظ محیط نه رقیق محیط ته ځي. دلته به داسې یو واقعه یا حالت پیښیږي چې دغه وړانګه منکسره زاویه به یې څه شي؟ د 90 درجو څخه زیاته وي. یعنې دغه وړانګه په هیڅ صورت سره دویم محیط ته نه ځي، بیرته په همدغه لومړني محیط کې انکسار کوي او موږ وایو چې د دې زاویه د څه شي ده؟ د 90 درجو څخه زیاته ده. همدغه حالت ته موږ څه شی وایو؟ همدغه حالت ته موږ کلي انعکاس وایو. یعنې کله چې یو وړانګه راځي په یو محیط کې لګیږي او بیرته په همدغه لومړني محیط کې انکسار کوي او د دې منکسره وړانګه د 90 درجو څخه زیاتېږي، دې ته موږ کلي انعکاس وایو. یعنې وارده وړانګه به د منکسره وړانګې څخه ده لوړوي او وړانګه به په لومړني محیط کې بیرته انکسار کوي او له دې ځای څخه به نوځي. یعنې وړانګه د لومړني محیط څخه دویم محیط ته نه ځي، بیرته په همدغه لومړني محیط کې انکسار کوي. دا یو تصویر دی. تاسو ګورئ چې دوه محیطونه راکړل شوي دي، یو N2 بل هم N1 چې دوی د انکسار ضریب دی د محیطونو. دا هم بیلونکی خط یا فاز دی، د دې ترڅنګ دا فرضي نقطه نارمل ده. همدارنګه یو وړانګه تاسو ګورئ چې راغلې ده په دې نقطه کې چې دواړه محیطونه سره بیلیږي دلته لګېدلې ده. تاسو ګورئ چې دغه زاویه چې وارده وړانګه د نارمل سره جوړه کړې، موږ دې ته وارده زاویه وایو چې آی باندې ښودو. نو کله چې دا وړانګه باید په دې شکل تللی وای، خو وړانګه په دې شکل نه ده تللی. وړانګه بیرته په دغه شکل، یعنې دغه فرضي نقطه چې ما رسمه کړې په دې شکل راغلې ده او دغه زاویه چې باید نارمل سره جوړه کړې، تاسو ګورئ چې دا څه شی ده؟ دا د 90 درجو څخه لویه ده، یعنې منفرجه زاویه ده. په همدغه حالت کې موږ وایو چې څه شی واقع شوی؟ موږ وایو چې دلته کلي انعکاس منځته راغلی، یعنې د منکسره زاویې وسعت د څه شي نه؟ د 90 درجو څخه زیات شوی دی چې همدې ته موږ کلي انعکاس وایو. لکه څرنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ. او همدارنګه لومړنی محیط د انکسار ضریب به نسبت دویم ته زیات، یعنې لومړنی محیط به غلیظ وي، دویم محیط به رقیق اوسي. دا خو کلي انعکاس و زموږ د درس لومړنۍ برخه. اوس راځو خپل د درس دویمه برخه چې هغه سراب ده دا لولو. زده کوونکو سراب سره موږ زیاتره د وړي په تودو ورځو کې مخ کیږو. سراب څه شی دی او څه ډول منځته راځي؟
سراب هغه حادثه ده چې مونږ یو څیز هم د هغې مکمل شکل یا راسته شکل ګورو، هم د هغې څه شی سرچپه یا معکوس شکل ګورو، او یا هم یو څیز مونږ هم په A نقطه کې ګورو او هم په B نقطه کې ګورو. یعنی یو شی مونږ ته دوه دفعې ښکاري او یا هم یو شی مونږ ته معکوس سره هم ښکاري. سراب زیاتره په دښتو کې هغه ځایونو کې چې ډېر شیان شتون نه لري. مثلا که چیرې تاسو د مزار په لور تللي اوسیږي، دلته تاسو لاره کې څه شی ګورئ؟ تاسو په لاره کې دښتې ګورئ. همدارنګه که چیرې تاسو ننګرهار او لغمان په لورې تللي اوسیږي، تاسو په لاره کې دښتې ګورئ. همدغه دښتو کې که چیرې تاسو د اوړي په تودو ورځو کې سفر وکړئ، که چیرې لمر اوسیږي او تاسو دغه هوا ډیره توده وي، تاسو په دې وخت کې دلته سفر وکړئ، تاسو به دلته د سراب له واقعې سره مخامخ شئ. یعنی یو شی چې په دغه محیط کې دی تاسو ته به برعکس سره هم ښکاري. سراب مو خو وپېژندل، اوس د دې لامل څه شی دی چې دا سراب منځته راځي؟ وایي د اوړي په تودو ورځو کې کله چې د لمر ډیره انرژي یا ډیره رڼا ځمکې ته راځي، دلته ځمکه ډیره تودیږي او همدارنګه موږ پوهیږو چې هغه هوا چې د ځمکې د پاسه شتون لري په مختلفو طبقو کې، څومره چې دغه هوا طبقه په طبقه ځمکې ته رانږدې کیږي، همدومره د دوی د حرارت درجه لوړیږي، کثافت کمیږي او د انکسار ضریب ښکته راځي. یعنی څنګه څه شی کیږي؟ یعنی د تودوخه زیاتیږي، د دوی د ذراتو نږدېوالی کمیږي او د دې ترڅنګ د انکسار ضریب هم کمیږي. یعنی کله چې محیط رقیق شو نو موږ وایو چې د انکسار ضریب کم شو. نو سراب په دې ډول منځته راځي. که چیرې تاسو د ونه فرض کړئ او دا هم یو سترګه یا شخص چې غواړي دا ونه وګوري، موږ وویل چې د دې لپاره موږ یو شی وګورو، موږ ته دوه وړانګې ضروري دي. لومړی وړانګه ما د ونې له سر نه رسمه کړې ده او د شخص سترګې ته مې دې ته امتداد ورکړی. نو په دې ډول یو شخص دا ونه ګوري. خو دویمه وړانګه هم د دې ونې له سر نه رسمه شوې د دې لپاره چې دلته د هوا ذرات ډیر شوي دي، هوا توده ده، حرارت درجه زیاته شوې. دغه ذرات په دې وړانګې باندې تاثیر کړی او دا وړانګه د یو منکسر شکل او یا هم د یو منحني په شکل په دې ډول لومړی راځي په ځمکې باندې لګیږي، یعنې د ځمکې په سطح باندې تماس کوي، وروسته له هغې بېرته له دې ځای څخه یعنې د ځمکې له سطح څخه انکسار کوي او د انسان سترګې ته رسیږي. نو همدغې وړانګې ته که چیرې زه منعکسې ته زه امتداد ورکړم، تاسو به وګورئ چې په معکوس شکل د دې ونې رسمیږي. نو همدې له امله وایو چې کله چې هوا توده شي، د هوا کثافت کم او انکسار ضریب زیات شي، نو موږ به یو شکل څه شی ګورو؟ دوه دانې ګورو، او یا هم موږ یو شکل به د هغې معکوس یا سرچپه سره ګورو چې همدغې پیښې ته موږ سراب وایو. د سراب پیښه موږ وویلې چې د اوړي په تودو ورځو کې منځته راځي، ځکه چې حرارت درجه لوړیږي، د هوا کثافت کمیږي او د دې ترڅنګ د انکسار ضریب ښکته راځي. یعنې د همدې دلایلو په وجه به د سراب پیښه منځته راځي. او ما وویلې چې سراب پیښه موږ هغه ځایونو کې لیدلی شو چې هلته ډېر شیان شتون ونه لري. نو دا هم و د سراب پیښه. موږ خپل د نن ورځ په لوست کې کلي انعکاس او سراب پیښه مو ولوستله. د سراب درس په پیل کې تاسو ته یو فعالیت درکړی دی چې د A برخه او B برخه درلودونکی دی. دا فعالیت ستاسو تیرو درسونو پورې هم مربوطیږي. تاسو به دا فعالیت سرته رسوئ په دې شکل دی چې A برخه کې هم تاسو ته ځینې جملې درکړي او په B برخه کې به هم ځینې جملې درکړي دي. تاسو مرتبط جملې یعنې هغه جملې چې یو له بل سره اړیکه لري هغه به یو له بل سره وصلې کړئ. نو زده کوونکو دا فعالیت ستاسو کورنۍ دنده. موږ خپل د نن ورځ په لوست کې کلي انعکاس او سراب پیښه مو ولوستله. موږ پوه شولو چې کلي انعکاس څه ته وایي. د دې ترڅنګ دې باندې هم وپوهېدلو چې سراب څه ډول منځته راځي. نو زموږ د نن ورځ لوست همدلته پای ته ورسېده. تر بیا د فزیک نوي لوسته پورې ټول په لوی څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.